بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر عبادت او د دې ثواب الله په قرآن مجید کې فرمایي بشکه نازل کړی دا قرآن مونږ ليلة القدر کې په شپه د قدر کې او څه خبر ک تعالی را څه شی دی ليلة القدر شپه د قدر څه ته وایي ليلة القدر شپه د قدر خیر من ألف شهر غوره او بهتر ده د زرو میاشتو نه د رمضان مبارک میاشت کې په اخیری لسو ورځو کې دا شپه راځي په احادیثو کې دا وضاحت دی چې وی تر شپې د اخیری لسو په دې کې دا شپه موجوده ده بیا په وترو کې اکثر عالمان ویشتمه شپه یادوي چې زیات امکان دا خبره لري چې دا مبارک شپه د دې میاشتې په ویشتمه شپه باندې ده عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ته منصوبه ده چې هغه وایي چې په دې صورت کې دې خبرې ته اشاره ده چې ليلة القدر په ویشتمه شپه ده ځکه ليلة القدر دا نه ټکي دي لام دی یی ده بیا لام دی بیا تی ده بیا الف لام بیا قاف دال ری ليلة القدر داسې دا نه ټکي جوړي او ليلة القدر ټکي دا کلمه په دې صورت کې درې ځل راغلي ده او نه چې درې واري شي یعنې درې ځل چې نه شي دې نه ویش جوړي یو ځل نه وسره دویم ځل بیا نه او نه اتلس او بیا وسره نه نو اتلس سره چې نه شي ویش نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دین دا معلومی چې دا ویشتمه شپه ده په احادیثو کې هم داسې راغلي دي چې تاسو دا په وتر شپو کې ولټوئ او بیا زیات امکان د ویشتمې شپې دی د دې نښې داسې راغلي دي چې یو خو دا شپه لږه په قلاره وي آرامده وي په دې باندې خاموشي وي دویم دا چې معتدله وي د موسم په لحاظ نه به ګرمي زیاتې نه یخني او دریم نه خدام کېدی شي لږ داسې باران وشي او په دې شپه باندې عبادت او ذکر تلاوت وغیره کې د نور شپو په نسبت به زیات زړه لګي داسې علامات علماء کرام لیکلي دي بل دا چې په سباله بنور داسې مدم غوندې تت وي د یې وجه دا ده چې ډېرې زیاتې فرشتې راکوزي شوي به دې شپه باندې هغه بیا واپس اسمان ته خېږي دا ټول علامات دي خو زیات امکان د ویشتمې شپې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سیدنا ابو هريره رضی الله عنه نقل لی دوی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې ليلة القدر کې عبادت وکړي د ایمان په حالت د ثواب په نیت د دې سړي مخکنی ټول ګناهونه به وبخلی شي بل روایت کې دا اضافه ده چې څوک د ليلة القدر په موقع باندې د الله عبادت وکړي وبخلی شي دې سړي مخکنی ګناهونه او رستنی گناهونه پر روایت د مسلم کې راغلی من یقوم ليلة القدر فیوافیها چا چې ليلة القدر کې عبادت وکړو چا چې عبادت وکړو ليلة القدر او د شپه د ليلة القدر وا او بخره چې دې سړي مخکنی گناهونه حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه نقل لی دی وای مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ليلة القدر باره کې خبرې وفرمایلي وی فرمایل دا د رمضان په اخیری لسو شپو کې ده او زیات احتمال یې ویشتمه یا درشتمه یا پنځشتمه یا ویشتمه یا یو کم دیرشمه دې کې لري تاسو ولټوئ دا په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې په دې کې د الله عبادت وکړي د ثواب په نیت خالص د الله د رضا لپاره او به بخلی شي دې سړي مخکې رستي ټول ګناهونه ليلة القدر باره قرآن مجید فرمایي چې دا د زرو میاشتو نه غوره ده نو دا څه دوه اتیا کاله تقریبا جوړېږي په دې شپه چې سړی عبادت وکړي دا امر ثواب یو شي چې دوه اتیا کالو نه زیات عبادت کې تېر کړي د زرو میاشتو تخصیص په دې وجه راځي مفسرین او محدثین وایي
چې مخکنو امتونو کې به عابد هغه چاته ویلې چې هغه زر میاشتې عبادت کړی وي نو دا الله پاک دی امت باندې مهرباني کړې ده چې یو شپه د دې د زرو میاشتو نه غوره ده د هغه بني اسرائیلو د عابدانو نه چې هغه به زر میاشتې عبادت کړي خو د هغې په شپو کې ليلة القدر نه وه او زمونږ د دې امت د مسلمانانو سره الله دا مهرباني کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام امتیانو سره چې یو شپه د زرو میاشتو نه غوره ګرځولې ده بیا عبادت څه ته وایي فرض مونځ ډېر ضروري دی او اصل شی ترکی ګناه ده اوس د شپې ډېر ګناهونه کېږي د معاشره کې الله پاک دې ټول مسلمانان محفوظ ساتي چې سړی ګناه نه ځان وساتي اصل شی تقوا دا ده چې سړی ګناهونه نه کوي عبادات خو یو جذبه ده خبره ده نفلي عبادتونه خو لیکن د ګناهونو کبیره نه ځان ساتل دا اصل تقوا ده کله چې سړی کبیره ګناهونه کوي نو د نفلي عبادتونه دومره اثر نه لري نو اصل شی تقوا ده الله پاک دې مونږ کې پیدا کړي تقوا دې ته وایي چې سړی فرایض باندې عمل کوي کبیره ګناهونو نه ځان ساتي او نیکو کارونو کې حصہ لري نو اصل شی دا دی بیا د الله پاک مهرباني چې د عبادت کې دا ضروري نه چې ټول شپه وي ختیاري یا نیمه شپه وي ختیاري نه مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي اعلاء السنن کې یو سړی کم از کم د ماسخوتن مونځ به جمع وکړي تراویح وکړي اسحار مونځ به جمع وکړي دې سړي ته د ليلة القدر عبادت میلاو شو په کار دا چې سړی هره شپه لږ څه عبادت کوي او دارنګې لږه څه صدقه کوي د اخري شپو کې کم از کم نو هره شپه چې دی مسلسل کوي د اخري لس شپې نو دی کې به یو شپه خامخا راځي نو که صدقې به کړي دا د زرو میاشتو د صدقې نه غوره ده که نفلونه کړي نور زیاتی ذکر تلاوت یې کړي سپاره تلاوت یې کړي نو زرو سپارو نه غوره داسې زور وبسي الله پاک دې موږ تاسو د محرومتیانو وساتي